سلامونه دوستانو، څنګه کولی شو چې د ټیلیګرام سټار واخلو. په دغه ویډیو کې تاسو ته د ټیلیګرام سټار اخیستلو مکمل طریقه درښیم چې موږ څنګه کولی شو د ټیلیګرام لپاره سټار واخلو. تاسو ته ښکاري په الحال زما بیلانس 6 سټار دی، زه غواړم نور سټار واخلم. نو سټار ډیر اسانه اخیستل کیږي، هغه د fragment.com ویب سایټ څخه اخیستل کیږي، خو په ټون باندې اخیستل کیږي. یعنی تاسو باید په خپل ټون کیپر کې ټون کوین ولرئ. د ټون کوین په درلودلو سره تاسو کولی شئ په هغې کې خپل سټار واخلئ. طریقه درته په دغه ویډیو کې ښایم اوس څنګه کولی شو خپل ټون کیپر ته ټون کوین راولېږو. د هغې لپاره به تاسو راشئ باینانس ته. اوس مهال تاسو کولی شئ باینانس څخه ورته ټون راولېږئ. د ټون لیږلو لپاره دا طریقه لږ زر درته ښایم، تاسو په طریقه باندې پوه شئ. رابشئ د لاندې کوم ټریډ بټن چې ښکاري په ټیلیګرام کې، دلته به کلیک واخلئ. لومړی که تاسو سره USDT وي هغه به کنورټ کړئ، دلته به راشئ په دې کنورټ بټن باندې به کلیک واخلئ. کله چې کنورټ بټن باندې ورته کلیک واخیسته، تاسو به داسې کار وکړئ چې پورته به ورته USDT انتخاب کړئ او د دوهم ځای کې به تاسو دلته ټون انتخاب کړئ، دلته ټون. او رابشئ څومره تاسو اوس ایکسچینج کوئ، دلته به تاسو مقصد زه ورته وایم چې زه 6 USDT چې دی هغه ټون ته اړوم. نو 1.12 ټون د دغه څخه جوړیږي. راځم په ټریډ بټن باندې ورته کلیک کوم او دغه چې کوم دی اوس کنورټ کوم، کنفرم مې کړ او دا ترسره شو. اوس راځم خپل موبایل کې سپاټ والټ ته. کله تاسو سپاټ ته راشئ، دلته په دې سپاټ والټ باندې به کلیک وکړئ. اوس په ټون باندې کلیک واخلئ او دلته به اوس راشئ د خپل والټ دغه برخه وینئ، دغه کوم ادرس چې تاسو ته ښکاري د خپل والټ ادرس، په دغه کلیک وکړئ. ادرس په کاپي کې کله چې ادرس کاپي کړئ، دلته په باینانس کې په دې لاندې ویډرا بټن باندې ورته کلیک واخلئ. کله چې ویډرا باندې کلیک وکړئ، دلته به راشئ دغه کریپټو نیټورک دغه به کلیک کړئ برخه، دلته به تاسو د ادرس ورته پیسټ کړئ او رابشئ دلته دغه میمو غواړي. ګورئ کله چې تاسو والټ ته ویډرا کوئ که نه، والټ ته ټون لګئ، بیا میمو کوډ مه ورکوئ، هلته میمو کوډ نه لري. که چېرته تاسو بل ایکسچینج ته لګئ، مقصد د بایبیټ ته لګئ، مکسي سره پایته بل ته، بیا به حتما هغه ځای نه تاسو دغه میمو کوډ ورکوئ، ځکه هغه ایکسچینج چې د میمو کوډ لري خو والټ چې د میمو کوډ نه لري. نو دلته څنګه کوو، موږ د میمو کوډ خانه تشه پرېږدوم. داسې راځو دلته تاسو ته وایي چې څومره اوس ټون لېږئ. زه ورته وایم چې زه مقصد ټول لېږم دغه مکس، یا تاسو لږ اندازه ورته لیکلی هم شئ. نو خبر تاسو په یاد ولرئ، ګورئ که چېرته تاسو بایبیټ او OKX بل هر ایکسچینج تاسو ټون لګئ، نو هغه ځینې به تاسو خپل میمو کوډ ورته اخلئ، کوم ټاګ میمو کوډ چې وي هغه به ورته اخلئ. خو که تاسو مقصد ټون کیپر ته لګئ، بیا میمو کوډ ته ضرورت نشته، ځکه ټون کیپر میمو کوډ نه لري. راشئ په ویډرا بټن باندې کلیک واخلئ. کله چې ویډرا بټن باندې کلیک واخیسته، په سبمیټ بټن باندې ورته کلیک واخلئ. راشئ بیا په کنفرم باندې ورته کلیک واخلئ او دې سره به دغه ویډرا تاسو کنفرم کړئ. زه ویډرا کنفرم کوم. ښه دوستانو، دغه د زموږ ویډرا چې کومه ده هغه ورسېده ټون ویډرا ټون کیپر ته. باینانس کې یو څه نه څه پروسس زیات اخلي، خیر د هغې نه موږ تېرېږو. دلته راځم او زه به اوس تاسو ته وښیم چې ما ته دغه د ویډرا ورسېده کومه چې ما کړې. اوس په تاسو راشئ خپل موبایل کې به یو براوزر خلاص کړئ، هر براوزر خلاصوئ او دلته دغه fragment کوم ویب سایټ چې دی دغه ته به تاسو راشئ. د دې ویډیو په ډسکرپشن کې تاسو ته fragment.com ویب سایټ لینک پرېږدم، دغه تاسو خپله ډومین هم سرچ کولی شئ او لینک باندې چې کلیک کړئ زما ټیلیګرام چینل درته راځي، هغه ځای تاسو اسانه دا راخلاصولی شئ. په دې کې چې اولنی کار موږ کوو دغه ده چې دلته کنیکټ ټون والټ، تاسو به دغه ځای نه خپل والټ ورسره کنیکټ کړئ. یعنې دغه ټون کیپر والټ چې کوم راځي په کوم کې تاسو پیسې لرئ، که تاسو بل ټون والټ کې پیسې لرئ هغه هم کنیکټ کولی شئ، خو زه ټون کیپر کې لرم، ټون کیپر ورسره کنیکټ کوم. دلته هم چې کله کلیک واخیسته لږ لوډینګ اخلي او دې سره بېرته به تاسو براوزر انتخاب کړئ او دلته که داسې ونه شو، تاسو بیا داسې وکړئ، په دغه ریډ ټرای بټن باندې ورته کلیک واخلئ. کله چې دلته کلیک واخیسته، اوس موږ ته دغه راځي ګورو، دلته به داسې اپشن تاسو سره خلاص شي او په خپل فینګر سره به ورته تایید کړئ او دې سره به دغه والټ چې کوم دی دې سره هغه شي کنیکټ شي. کنیکټ شو، بیرته تاسو راشئ. اوس دغه د والټ کنیکټ اپشن ورشو، بیا به راشئ تاسو ته سټار بټن راځي، دغه سټار بټن تاسو ته ښکاري، په دې سټار بټن باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ. کله چې کلیک واخیستم، دغلته تاسو ته ټول لیست خلاصېږي چې تاسو څومره سټار غواړئ ولیږئ. دلته به تاسو داسې کوئ چې په دغه شو مور اپشن کلیک واخلئ. په دغه چې کله کلیک واخیست، دلته کې موږ ته ټول اپشن راخلاصېږي. اوس 50 سټار په 0.14 ټون باندې دي او دې کې دغه اصل سټار چې دي 0.28 ټون باندې دي، تقریبا $1 خواوشا راځي. نو دغسې تاسو لاندې تللی شئ، انتر 1 میلیون فور سټار تاسو اخیستلی شئ چې 1 میلیون سټار په 2841 ټون کوین باندې دي. زه پیل خله راځم او زه به اوس واخلم 250 سټار، مقصد زه اخلم دغه چې 2.14 ټون مصرف په دغه باندې راځي. نو 250 سټار ما انتخاب کړ، کوم چې انتخاب کړو، خو دغه نه مخکې به تاسو یو کار کوئ چې دغه ځای کې به تاسو خپل یوزر نیم ورکوئ، مقصد ځان ته لېږئ که ملګري ته یې لېږئ. اوس تاسو ځان ته هم لېږلی شئ، ملګري ته هم. دلته به تاسو خپل یوزر نیم ولیکئ. زه خپل یوزر نیم ورته لیکم. نو د یوزر نیم اډ کولو لپاره به لومړی تاسو دلته اډ ولیکئ، هغه وروسته به تاسو خپل یوزر نیم ولیکئ. زه یوزر نیم لیکم
کله چې تاسو دلته یوزرنیم ولیکئ د هغه نه وروسته په دغه کیبورډ لاندې کونج کې تاسو ته سرچ ایکن راځي په دغه به تاسو ورته کلیک وکړئ. دې سره به اتوماتیک ستاسو یوزرنیم راشي. ګورئ ما خپل ټلګرام نوم او پروفایل راغلل. چې کله دا راغلل اوس به لاندې راشئ دلته به خپل سټار انتخاب کړئ. چې کله هم دا انتخاب کړل لاندې راشئ دلته په بای ټلګرام سټار اپشن باندې ورته کلیک وکړئ. دلته راشئ بای سټار باندې ورته کلیک وکړئ. اوس ځي ټولکیپر ته او تاسو ته وایي چې دغه خپل ترانزیکشن کنفرم کړئ. دغه شنه پټه ښکاري ده به دغه ښی خوا ته دغسې سوایپ کوئ کش به یې کوئ دغسې. کله مو چې داسې کړله او تاسو ته وایي چې موږ درنه تقریبا 2.14 ټون کټ کوو چې 11.24 ډالره کېږي. یعنې دغه باندې موږ نه 11.24 ډالره چې کوم دي هغه مصارف وشول او بیرته به تاسو خپل براوزر انتخاب کړئ. او چې براوزر مو انتخاب کړل ګورئ دا لږ وخت نیسي تقریبا نیمه دقیقه 1 دقیقه وخت نیسي چې دغه زموږ ریکارډ په بلاک چین کې ثبت شي او دوی زموږ ترانزیکشن ګوري ترسره شوی دی او که نه. نو دغه ده زموږ سټار چې کوم دی هغه واخیستل شول. موږ بالکل سټار واخیستل شو زموږ ټلګرام ته بوسټ شوي. زه خپل ټلګرام راخلاصوم. ټلګرام چې کله راخلاص کړ د خپل ټلګرام د 3 خطونو به کلیک واخلئ. بیا به دلته په دې سیټینګ باندې ورته کلیک واخلئ او بیا به دلته بیا لاندې راشي دلته ښکاري زما سټار زیات شول 250 شول. اول ما سره فکر کوم 6 سټار پاتې وو او دلته زما بیلانس تاسو ته ښکاري چې دومره سټار شول. خو دا په یاد ولرئ ملګرو کوم سټار چې دلته تاسو واخیستل دا صرف د ګیفټینګ په خاطر بل چاته تاسو ورکولی شئ او که مقصد کوم بورډ کې تاسو نه سټار ته ضرورت وي هغه هم دغسې هلته مصرف کولی شئ. خو تاسو ملګرو نشئ کولی دغه سټار بیرته ویډرا کړئ نو تاسو صرف د ګیفټینګ په خاطر یو چاته ورکولی شئ. مثال په ډول زه خپل چینل ته راځم دلته مقصد دغه پوسټ زه سټار ورکوم دغسې تاسو کولی شئ یو چا پوسټ سټار ورکړئ دغه ته ما سټار ورکړل. تاسو د ګیفټینګ په خاطر چاته ورکولی شئ. که چېرته تاسو خپل چینل لرئ کولی شئ خپل چینل په پوسټونو باندې استعمال کړئ. کله چې تاسو 1000 سټار پوره شول بیا تاسو ویډرا کولی شئ خو تاسو په شخصي توګه دا نشئ خرڅولی. که کوم بوټ کې سټار ته ضرورت وي تاسو نه سټار غواړئ هغه کې مصرف کولی شئ. کوم پروجیکټ کې وي نو دغه تاسو ویډرا کولی نشئ. نو دا د سټار اخیستلو طریقه او بل دا چې له باینانس څخه ټولکیپر ته د ټونکوین لیږلو مکمله طریقه. که ویډیو مو خوښ وي لازما یو لایک ورکړئ مخکې نور ملګرو سره هم شیر کړئ. مننه.